یو سړي چې خپله خورزه تښتولې ده او ښځه یې په کور پرې ایښې ده. د ښځې په موجودګۍ کې خپله خورزه تښتولې ده. ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. دغه بیان چې د ښځې د خولې بیان یې راغلی دی، دا سره ټول شریکوم. او دغه تصویر چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاریږي دا د هغه ښځې ده چې کوم دغه بیان ورکړی دی، او د دغه ښځې خاوند چې خپله خورزه یې تښتولې ده. نو معلومات داسې دی، دغه ښځه وایي چې زه یو پیره واده شوې ومه او د هغې نه بعد بیا زه طلاقه شومه. 10-12 کاله زه په کور باندې ناسته ومه. د هغې نه بعد زما د دغه کس سره دویمه نکاح وشوله. دویمه نکاح نه بعد زه د دغه کور کې ژوند مې کو او وخت ساعت به مې تېرولو، خو دغه کس چې هم بې غیرته وختو او خپله خورزې ته یې غل و، خپله خورزه یې د کوره ځان سره وتښتوله او زه یې په کور کې پرېښودلمه. زبردستۍ د کوره راوویستلمه او ما باندې دغه الزام ولګولو چې تا دغه جینۍ د کوره د خپل خاوند سره ایستلې ده او تښتولې ده. نو دغه ښځه چې اوس ډېر زیاته په مصیبت کې ده، او دوستانو داسې ډېرې واقعیاګانې چې نن سبا سټارټ شوي دي د پښتنو په علاقو باندې. بده خبره ده ځکه چې پښتنو دغه کار راغیستی دی او ظلم زیاتي سټارټ کړي دي او داسې بې غیرته کارونه کوي. تاسو داسې خلکو باره کې څه فکر لرئ؟ دغه خپل فکر موږ سره په کمنټ کې شریکوئ. او ملګرو دغه کس لا اوسه پورې فرار دی، لا نه دی نیول شوی، حکومت نه دی نیولی. حکومت چې دغه کس ونیسي نو هغه معلومات به سره هم شریکوو، تاسو هغه معلومات هم کتلی شئ. او د ویډیو کتلو مو ډېره مننه کوم. که ویډیو هم تر اخره پورې کتلي وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ چې داسې معلومات داسې نوي خبر تاسو ته په ټیم میلاویږي. کتونکو واقعا دغه کس ډېر بې غرضتوب کار کړی دی چې خپله خورزې ځان سره تښتولې ده او د خاندان نوم او د دغه ښځې باندې دغه الزام هم لګېدلی دی چې دغه کار تا کړی دی. دغه ښځه چې اوس هم د هغه بې غیرته کس په نکاح کې ناسته ده او تر اوسه پورې دغه کس ګرفتار شوی نه دی.